د تین مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان 95مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قسم په انځر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک خار مکی باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډیره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسبه هيئت پیدا کړ. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بیا مو هغه په چپه راړولو له ټولو مخلوقاتو څخه په ډیره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅکله نه ختمېدونکی اجر دی. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. نو ای پیغمبره له دې ښکاره حقایق وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي؟ آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟